اول بیعت چې سړی کوي د چا نه به کوي. بیعت مناسبت غواړي. د پیر او د مرید په منځ کې باید مناسبت وي چې د مناسبت په حیثیت محبت پیدا کیږي، د محبت په انداز اطاعت پیدا کیږي، د اطاعت په انداز باندې بیا ترقی په انسان کې راځي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف روایت ده، الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. ارواح جنود مجنده دي، د انسانانو ارواح د موږ نه ډیر مخکې خدای پاک پیدا کړي دي، په عالم ارواح کې ټول پیدا دي. خو د دغه ارواحو چې په خپل منځ کې تعارف وي بیا یو د بل سره محبت کوي. که د دغه ارواحو یو د بل سره تعارف نه و بیا اختلاف وي. تعارف څه معنا ده؟ تعارف وایي مناسبت فی الاوصاف، چې په اخلاقو کې مناسبت و، په صفاتو کې مناسبت و، خود به خود د خپل صفت خاوند سره د سړي چې په تا کې کوم صفت وي دغه صفت چې په چا کې موجود وي د هغه سره، لکه په ظاهر کې چې سړی فکر وکړي. فارسي کې یو شعر وایي، کند هم جنس با هم جنس فرواز، کبوتر با کبوتر باز و باباز. هم جنس د هم جنس سره ګډ آلوځي، کوترې د کوترو سره ګرځي، بازان د بازانو سره. اوس چې د طالب سره محبت ده، د تبلیغي سره محبت ده، د مجاهد سره محبت ده، د صوفي سره محبت ده، په اوصافو کې تناسب ده. نو د شیخ او د مرید په منځ کې اول ځای دا ده چې دا ضرور ده چې د پیر او د مرید په مابین کې به مناسبت موجود وي. که مناسبت نه وي اختلاف راځي، چې اختلاف راغی د خدای د رحمت دروازه په بندېږي، بیا انسان ترقی نشي کولی. د دغې وجې نه مولانا ذکریا صاحب وایي، که د پیر سره د تا نظریه په سیاست کې بدله وه هم بیعت مکه. سیاسی اختلافاتی پیر د یو تنظیم سره تعلق لري، ته د بل سره تعلق لري، اخر به یو وخت کې په ټکر سره واقع کیږي که به نه واقع کیږي. او چې پیر او مرید شي، استاد او شاګرد شي، حقوق هم په مابین کې راشي او بیا هلته مقابله شروع شي، حقوق کې به سړی واقع کیږي که نه؟ دا به د هلاکت ذریعه ګرځي که د کامیابۍ ذریعه به ګرځي؟ وایي چې سیاسي اختلافات وي هم بیعت دی نه کی. که علمی اختلافات وي، یو مسله ده، د پیر په یغه مسله کې یوه رایه ده، د مرید په یغه مسله کې بله رایه ده، ډېر غم په ملایانو کې وي، ځکه خو ملا علم لري. لکه هسې مثلا یو مثال درکم، دا دعا د لمانځه نه شاته پس له سنتو نه بهتر ده که پس له فرضو نه بهتر ده؟ دا موږ او تاسې چې کوم علما یې مني، پس د سنتو نه بهتر ده که پس د فرضو نه بهتر ده؟ مولانا ذکریا صاحب وایي چې بهتره پس له سنتو نه ده، کما هو المشهور المعمول به فی دیارنا. لکه څنګه چې دا خبره مشهوره او معمول به ده د موږ په دیار کې هندوستان کې اکابر دیوبند سلسله ده چې دعای بعد سنت کوله. حضرت مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه هغه وی چې بهتره دا ده چې دعا بعد سنت وي، ځکه د موږ د مذهب د علماو اقوالو ته چې وګورو، بدائع، بحر الرائق، فتح القدیر، شامی، تحتاوی، چې د عمده فتاواوي د موږ دي، ټول وی چې بعد سنت بهتر ده. یو علامه بقالی چې په اصولو کې معتزلی ده او په فروع کې حنفی ده، هغه د یو څه ملګري وی چې نه متصله په فرضو پورې بهتر ده. اوس دا یو مسله ده، مثلا اوس د پیر نظر یو ده، د مرید په دغه مسله کې بل ده، هلته په جنجال سره واوړي، د جنجال فایده به وروسته بیا ذکر کوو. چې اختلافات راغی بس مناسبت ختم شو، محبت ختم شو، عناد په مابین کې راغی، لاړ فایز نه محروم شو. نو ځکه اول چې سړی بیعت کوي وای شرط اعظم دی بیعت حصول دی مناسبت ته،
چې د پیر او د مرید په مابین کې باید مناسبت وي، نو لحاظه په بیعت کې د څوک تلیوار نه کی، یو وارې د خپل پیر نظریه معلوموي چې چاته اراده وکړه ور دي شي په سبقو کې دی کینی، مجلسو کې دی کینی، د ده علمي انداز دی معلوم کی، د ده عقیده دی معلومه کی، د ده اخلاق دی معلوم کی، چې هر څه معلوم کړه زړه مطمئن شو بیا د بیعت وکړي. ځکه وای دغه لیار محبت غواړي، دغه لیار اعتقاد غواړي، دغه لیار اعتماد غواړي. څومره چې د مرید په خپل شیخ باندې اعتقاد مضبوط وي، په دغومره انداز باندې هغه ته فیض حاصلېږي. صحابه و مبارکینو مقام چې تر عامو خلکو نه جګ ده، په څه حیثیت باندې جګ ده؟ د کتابو په حواله ډېرو صحابهو کې دومره علم نه و. ګورئ په افرادو کې په مجموعه کې خو صحابهو ته خدای غټ مقام ورکړی دی، صحابي مقام ته خو څوک نشي رسېدی. خو رب مبلغ اوعى له من سامعین حدیث مبارک په تقاضا په تابعینو کې بعض خلکو چې د احادیثو یا د فقه یا د نورو احکامو کوم خدمت کړی، په صحابهو کې په ټولو کې دغومره خدمتونه شوي دي. په ډېرو افرادو کې افرادو د صحابهو افرادو د تابعینو ډېر خدمت کړی علمي. د عمل په لحاظ باندې صحابه مبارکینو کې اقتصاد و، ډیر توغل په عباداتو کې چې نفلونه ډیر کوا، ذکرونه ډیر کوا، روژې ډیرې نیسه، دا په ټولو کې نه و موجود. تر هغه نه په وروسته طبقاتو خلکو کې نفلي اعمال ډیر راغلي دي، لیکن د صحابه مقام ته سره له دا ډیرو نفلو، د ډیرو ذکرو، د ډیرو روژو، د دغه ډیرو اعمالو، د ډیر علم د خدماتو د وجې نه څوک نشي رسېدی. ولې نشي رسېدی؟ وای کوم کیفیت چې د هغو و، چې کیفیت ایمانی و، هغه په نورو خلکو کې نشي راتلی. د هغو کیفیت ایمانی احسانی و. احسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک، چې ته عبادت د الله په داسې شکل باندې وکړې لکه ته چې الله تعالی په سترګو باندې وینې. د دوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خبر کې شک نه پیدا کېدو، د دوی د پیغمبر علیه السلام په خبر باندې اعتماد زیات و. عمل ډیروالی نه غواړي، اعتماد غواړي. دومره اعتماد و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې. د کلونو رواجونه د جاهلیت موجود و، د کلونو فاسد اعمال موجود و، ځکه د شرک دور و. خو چې کله پیغمبر علیه السلام باندې چا په زړه ایمان راوړ، په خپل پیغمبر کامل اعتماد و، چې پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک نه کوم لفظ ووت، دی دستي عمل جامه وراغوسته، په مینه او په محبت عمل کو، ټول رواجونه یې پرېښو که نه یې پرېښو. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي زه ساقي وم د قوم، شراب مې ورچکل، باندې غږ شو. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ویلې ته اوزه د باندې چې دا غږ د څه شي ده؟ زه چې ووتم چې اعلان کوونکی اعلان کوي چې الله او رسول شراب چې کله حرام کړه، شراب به نه څښئ. دی راغه چې هغه خو دا اعلان ده چې شراب به نور نه څښئ. ولې الله وباسه دغه ګړی د شرابو ډک کوڅه کې چپکه، د هر کور نه ګړي ګړی ورته څوک منګی ورته دغه ډک رایستل کېده. د مدینې منورې کوڅې په شرابو روانې شوې. د کلو نیشې نن موږ ته کله د دم دپاره څوک تور مرچ راوړي چې چرسي د زوی مې چرس نشي پرېښی، څوک نسوار نشي پرېښی، څوک سګرټ نشي پرېښی، څوک چای نشي پرېښی. د کلونو شرابیان. خو یوه خبره چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام واورېده، بیا یې شراب په کوڅو کې وبهول. اعتقاد موجود و. حضرت پیغمبر علیه السلام بیان کوي جماعت ته څوک راننوت ولاړ ده، ګوري یو طرف ته بل طرف ته، نو خود ځای به ګوري. بل صحابي د باندې نه را روان ده. پیغمبر علیه السلام په دغه صحابي چې دا ولاړو غږ وکړو اجلس کینه. هغه د باندې صحابي چې د حضرت پیغمبر علیه السلام امر مبارک واورېدو، ښه په دې پیدو چې ماته نه ویایي، دا د ننې سړي ته ویایي. خو چې د رسول الله د خولې نه امر صیغه راغله، داسې نه چې زه په مخالفت کې راغلم، هلته د باندې کېناستو په ګونډه شو.
پیغمبر علیه السلام ورته تا ته نه ویم راځه د دې د دغه اعتقاد وجه وه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د ما په صحابو پسې به ګورئ بد څه نه وایه که تاسې د غره غوندې سره زر صدقه کوئ د دوی د 1 کیلو د صدقې یا د نیمه کیلو د صدقې سره هم نه دي برابر اوس خبره عمل کې شوه که اعتقاد کې موږ ته وایي چې تاسې د غره غوندې صدقه وکئ او غره غوندې سره زر صدقه کوئ د دې صدقه یې زر هم نه کړه یاد 1 کیلو وربشې صدقه کړې 1 کیلو خرماوې صدقه کړې 1 کیلو غنم صدقه کړه د تاسې د غره غوندې صدقه د دوی د 1 کیلو صدقې ته نه رسیږي عمل خو نه و ډیر خو اعتقاد مضبوط و ایمان کیفیت مضبوط و احسان مقام موجود و موږ ته درس ده په ډیروالي د نفلو څه نه کیږي عقیده اصلاح کا چې بنیاد ده چې عقیده نشو اصلاح پر ریا باندې لګیا یې رب کریم نه وی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس مشابه به خو ډیر مشهور وي کنه علما په دې پیږي چا سره مې احسان وکړو بیا بیرته احسان مه په باروئ د خپله صدقه مه باطلوئ لکه د یو سړي چې باطله ده چې د ریا دپاره صدقې کوي باطل خراب ده ظاهر صدقې دي اعمال دي خو لیکن برباد نو ځکه اول شرط دا ده چې سړی چې بیعت کوي د خپل شیخ سره به مناسبت موجود وي د مناسبت په انداز محبت راځي د محبت په انداز اعتقاد راځي دوست بیا دوست نه خفه کوي نه صورتن مخالفت کوي نه معنن مخالفت کوي خو دغه هم چې پام وي چې دا مناسبت ډیر ضرور ده محبت ډیر ضرور ده کار د تا په محبت په انداز کیږي غړتوب او کشرتوب نه ګوري دغه د سړی نه ګوري چې دا مشهور پیر ده دغه نه بیعت وکړي تا کار به جوړ شي دا کمزور ده نه د مشهور کې دغه نه وکړي نو کار به دې نه جوړیږي بجلی دا ګریډ کې چې کوم ځای چې تولید کیږي دا پاور هاوس خو یې هلته وي خو که هلته لویه تنبه ولاړه ده د تا د کور لاین د هغه لویې تنبې سره تړلی او که په لیار کې کنکۍ تنبې راغلی دي د تا د کور لاین د دغه کنکۍ تنبې سره تړلی د تا بلب ته چې رڼا راځي دغه پاور هاوس نه راځي که د تنبې نه راځي لرې و نږدې فرق کوي فرق د تا په استعداد کې ده زیرو بلب د زیرو په انداز رڼا کوي چې 100 ولټه بیا د هغه په انداز رڼا کوي چې 500 ولټه د هغه په انداز رڼا کوي چې 1000 ولټه د هغه په انداز خو تړل کلک غواړي چې دلته دا کنکۍ مټه پورې یم چې مضبوطې وتړې که داسې و چې کنیکشن داسې انداز در لګېدلی کله یې باد ووي لرې شي او کله ولګېږي به شاټي بلب په دې هم سوځي لاین به دې هم کار خرابوي کله به د کور هم وراخلي د تا د طرف نه مضبوطه تړل غواړي عقیده د تا د طرف نه غواړي رب کریم څه وایي انا علی ذوین عبد بی چې په ما د ما باندې څه ګمان کوي زه هغه معامله ورسره کوم دریم خبره دریم بیعت چې په مناسبت وشو صحبت په ادب شروع شو انسان د ترقی لپاره یوه بله مرحله هم ډیره ضرور ده وحدت مطلب چې د ځان د نجات د ځان د کامیابی د ځان د ترقی انحصار به په خپل شیخ کې کوي چې د ما اصلاح چې راځي د ما په شیخ راځي په بل چا نه راځي حضرت رشید احمد گنگوی صاحب هغه وی چې که ما ته جنید بغدادي صاحب په اوس وخت کې ژوندی شي او د ما په مجلس کې کینی خو چون کې زه مرید د حضرت حاجي امداد الله مکی صاحب یم زه به د جنید بغدادي صاحب طرف ته سترګې هم ورپورته نه کړم ما عقیده په خپل شیخ دا ده چې د ما د اصلاح کار د ما د ترقی کار په ده راځي حضرت مجدد صاحب رحمت الله علیه فرمایي وای په پیر باندې اعتقاد 3 قسمه ده څوک داسې اعتقاد لري
چې دا پیر ښه سړی ده، صرف د ښه سړیتوب اعتقاد په لري، دومره انداز نیک سړی ده، نور د ده په کمالاتو نه یې قایل چې په دای د کمال خاوند ده. څوک دومره انداز عقیده لري، څوک دومره عقیده لري چې نیک هم ده، د کمال خاوند هم ده، خو بل څوک نشي کامل کوی، تکمیل دی بل نشي کړی. دریم بیا هغه څوک ده چې په خپل شیخ داسې عقیده لري چې کامل او مکمل ده، او د ما دپاره د مکملیت بل فرد نشته په دنیا کې. دی وی حضرت خواجه قبله صاحب چې د ده شیخ ده، وایي د ده په باب کې د مریدانو 3 قسمه عقیدې وي. چا په هغه انداز مانو چې یو نیک سړی ده، چا په دغه انداز مانو چې خپله کامل ده خو د بل تکمیل نشي کړی. ما دا عقیده وه چې جنید بغدادي، شاه نقشبند، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غټ غټ اولیاء په دنیا کې تیر شوي دي. زه د هغو د ولایت نه انکار نه کم، خو د ما عقیده دا ده چې د ما د اصلاح، د ما د تربیه کار خدای پاک په ده پورې تړلی. د هغو په دا موجوده وخت کې به هم وایي غټ غټ بزرګان وي، د موجوده وخت هغه خو مخکې تیر شوي، په موجوده وخت کې هم د غټو بزرګانو نه انکار نه کم، غټ غټ بزرګان به په اوس وخت کې موجود وي وایي، خو د ما عقیده دا ده چې د ما د اصلاح کار خدای پاک په ده پورې کړی. دغه ځای هم ډېر تاواني ده، بیعت وکړي د یوه شیخ نه، بیا ګرځي په نورو شیخانو پسې په نیت د چا باندې د استفادې ګرځي، د استفادې. دا چې بل شیخ ته په نیت استفادې لاړې، هغه هم بزرګ ده، په نیت استفادې ورغلې، ګناه څه وشوه چې دا کار خرابېږي. دلته ګوره ډېر یو باریکه نکته ده، ګناه دا وشوه چې عقیده کې د شرک راغی، پیرو بل د سره شریک کړه، او اولیاء د خدای، مظهر د صفاتو د خدای دي، موږ ته حکم د تخلق باخلاق الله دی، الله په اخلاقو ځان متخلق کوي. الله هر ګناه معاف کوي خو شرک معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر ګناه معاف کوي خو شرک نشي معاف کولای، نشي معاف کولای نه معنا یعنی نه معاف کوي. وای شیخ چې مظهر د صفاتو د خدای ده، هغه د مرید تقصیرات، د مرید کمزوري، د اعمالو کمزوري، د ذکر کمزوري، دا ټول برداشت کوي شي، بیا هم شفقت پکې، که هغه کمزوری ده بیا هم شفقت پکې، که هغه کمزوری ده بیا هم شفقت پکې، دا برداشت کوي شي، خو شرک نشي برداشت کولی. شرک هغه عظیم جرم ده چې غر په دنیا کې ډیر ثابت مضبوط مخلوق د خدای پاک ده، لیکن قرآن وی چې نږدې ده غر تکاد الجبال ان تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. څوک چې خدای ته شریک ثابتي غر نږدې ده چې ټوټې ټوټې ولويږي. وای زړه د ولی د غره مثال لري، دا ډیر شیان نشي بې ځایه کولای. خو که شرک کې راغی، عقیده لاړه په بل طرف باندې، بیا مات شو دغه زړه. چې زړه مات شو، بیا د شیخ د طرف نه پای ذاتي نه ورځي. دغې وجې نه چې اول ما ویله خبره په مناسبت کې ده، حاجي میا محمد صاحب چې پیر د حاجي امداد الله مکی صاحب ده، په دغه پسې یو عالم مفسر د سورت یوسف چې منظم تفسیر یې کړی ده، مولانا اشرف، څه ګستاخانه الفاظ یو وخت کې په ده پسې وویلې، تعلق نه و. وروسته چا تنبیه ورکړه، پوه شو په خبر باندې، بیا یې توبه وایسته، بیا راغی د حاجي صاحب د شیخ نه، ګورئ د میا صاحب نه مرید شو. خو د مریدي باوجود څه وخت چې تیر شو، حضرت میا صاحب ورګوښی کو، د عالم ته ویي چې د طریقت کار په اخلاص ده، دا دکانداري نه ده چې ګاک ډیر کی. هغه پیر چې خلک ته دعوت ورکوي چې اله راځئ د ما نه بیعت کوئ، دا دکاندار ده، دا پیر نه ده. دا چې پردیو ته دعوت ورکوي چې هغه پرېږده او ما ته راځه، دا دکاندار ده، دغه پیر نه ده. نو زه نفر نه ډیروم، زه یو خبره درته کم، تا کار د ما سره نه جوړېږي. ولې؟ وایي زه چې هر څومره توجه کوم، نیت یې حفاظي وکړم چې زه تا ته پیسې دخل کړم، هغه د تا ګستاخ الفاظ د ما مخې ته ودرېږي، هغه معنی شي. لاشه بل چیرې بیعت وکړه، ما سره د کار نه جوړېږي. یو وارې بې ادبي وکړي،
بیا شیخ ته ورځي حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه د حضرت پیغمبر علیه السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کو ورسته اسلام راوړ الاسلام يهدم ما كان قبله ده کنه ده اسلام قبول کو کنه کو قبول اسلام قبول کو خو بیا مرتوی ما ته په مخ نه راځي ولې دا بشري صفات دي هغه کړه وړه کله سترګو ته درېږي که هغه خبر ما ته یاد شو ایمان نفرت نه راغی تا ایمان ختمیږي چې بیا ادبي درنه وشوه شیخ زړه درنه مات شو زړه بیا نه غواړي چې فیض وکړي زړه بیا نه غواړي چې هغه حفاظت تا ته وکړي دغه هم ډېر کار خرابوي وحدت مطلب ضرور ده چې یو شیخ سره به تعلق وي هغه به مضبوط وي په اخلاص به وي په محبت به وي په انقیاد به وي صحبت به وي او یو خبره بل هم یاد کړئ که خپل شیخ اجازه درته وکړه چې ورشه د پلانکي خلیفه صاحب سره وظیفه وکړه دا بیا په وحدت مطلب کې تغییر نه ده خو د امر دی په ځای کو په دغه هم چې پوه شي دا چې دا یو درته ووایي چې ورشه پلانکي ته چې پلانکی وظیفه در سره وکړي دا مشکل نشته دا چې ته په خپل سر ځې چې دا پلانکی لوی بزرګ ده چې زه څه ګټه تر وکړم دغه ځای کار تاوان وکړي